ننګرهار کې د غصب شویو ځمکو خلاصون په موخه تعقیبي ناسته وشوه. د ننګرهار ولایت غصب مخنیوي کمیسیون مشر مولوي عبدالستار محمد او غړو په جلال آباد ښار ولسوالیو کې د غصب شویو ځمکو خلاصون په موخه تعقیبي ناسته وکړه. د یادې ناستې پر مهال پریکړه وشوه تر څو د کابل هډې میشتو هغو کورنیو څخه چې حاجي ګل مراد او حاجي فاروق له لوري پرې ځمکې پلورل شوي دي استلام وشي او په کتنه لازم اقدامات ترسره شي. همداراز د حاجي عبدالقدیر خارګوټي زوړ ښار غوچک مومندرې شپږ ګیري بزمکې حاجي وکیل حاجي پاینده محمد خان او سخي صاحب وقفي ځمکو پر قاضیو بحث ترسره او پر لازم اجراتو پریکړه وشوه. د ننګرهار ولایت تورخم خارګوټي کې د M16 وسلو پرزجاتو د قاچاق مخنیوی وشو. د ننګرهار ولایت تورخم خارګوټي کې د ګمرک ادارې مسولینو په یو باروړونکي موټر کې د M16 وسلو یو سلاتیش بیلابیل ډوله پرزجات نیولي او پاکستان ته د قاچاق مخنیوی کړی. د امنیه قومندان ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې په دې تړاو نیول شوی تن به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپارل شي. د ریاست الوزرا کفیل او سیاسي مرستیال تېره ورځ پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت له سرپرست وزیر مولا محمد عباس اخوند سره په کتنه کې وویل چې اسلامي امارت د اقلیمي بدلون له امله زیانمنو شویو سیمو ته ځانګړې پاملرنه لري او ورته به د اړتیا وړ بودیجه په پام کې ونیسي. د ننګرهار امنیه قومندان د حصارک سیراب ځپلو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. امنیه قومندان فرید قیام د حصارک له خلکو مننه وکړه چې د جهاد پر مهال اسلامي امارت سره همکاري کړې او ډاډ یې ورکړه چې دوی به هم سختو ورځو کې هیر نه کړي. نوموړي همداراز د حصارک ولسوالۍ مخورو ته د خپلو امکاناتو له مخې د سړکونو او لارو د ترمیم ډاډ ورکړ. د ننګرهار فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ریاست اړوند د څارنې او نظارت دغه کمیټه چې مشري ننګرهار ولایت د فرمانونو او حکمونو تعقیب او نظارت رئیس مولوي امرالله حنیف کوي. د کمیټې له نورو غړو مولوي خان آغا درویش، مولوي محمد نذیر احسان، محمد نسیم امیری، اکرام الله همت، بهیر احمد شفیقزی، خیر الله خیرخوا په ملتیا د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون له امیر مولوي امان الله عادل سره د رادیو ټلویزیون په دفتر کې د امیر المؤمنین د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت په موخه ناسته وکړه. دوی د غراض د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون له بیلابیلو مدیریتونو او شعبو لیدنه وکړه او دغه ادارې له کارکوونکو سره له نږدې ولیدل. مولوي محمد نذیر احسان د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون سره د خپلو خبرو پر مهال وویل له دولتي اداراتو د لیدنې موخه دا ده چې وګوري د امیر المؤمنین فرمانونه تر کومه حده تطبیق شوي دي. د نوموړي په خبره رادیو ټلویزیون 5مه اداره ده چې ترې لیدنه کوي او زیاتوي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. جلال آباد ښار مارکیټونو او هټیو کې وروستیو اورلګېدنو په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی. د اورلګېدو لاملونه د هټیوالو بې احتیاطي، د اور وژنې لومړنیو وسایلو نه درلودل او د برېښنایي سیستم ګډوډي بلل کېږي. جلال آباد ښاروالي بیا وایي د ټولو مارکیټونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې د اور وژنې لومړني وسایل باید ولري. او د ننګرهار عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د کانګو ناروغۍ 23 مشکوکې پیښې ثبت شوي. د لوی اختر راوروسته پر دې ناروغۍ اخته 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. روغتیا پالان وایي کانګو یا وینه بهونکې تبه چې یو وژونکې میکروبي ناروغي ده د کنې چیچلو له لارې حیوان او له هغه انسان ته خپرېږي.